شرعی حجاب کې کم شروط پکار دي هغه کم حجاب دی چې هغې ته موږ شرعي اسلامي حجاب ویلی شو دا ډېر اهمه خبره ده زموږ ټولو دپاره اهمه زما د بیان چې اوري بهر کیدی شي هغه خو یا زنانۍ یو هغه پخپله اوري یا نارینۍ هغه اوري دلته چې کوم ملګري موږ سره ناست دي دوی چې واوري د هر چا په کور کې مور شتي خور شتي لور شتي ښځه شتي داسې ده که نه ده دا مسله زموږ د ټولو ده دا مسله زموږ د ټولو ده بله په کور کې پرده لازمول دا هم زما ستا کار دی دا هم زما ستا کار دی نو دا څنګه پرده لازمول غواړي چې دا خو تا ته معلومه وي که نه چې دا څنګه حجاب دی چې دی خو تا ته پته نن سبا خو حجابونه راوتي دي په نمونو بعض به ته پکې زه ذکر کوم اسلامي حجاب او اسلامي پرده په هغې کې اولنی شرط دا دی چې جسم به پکې ټول پټي اولنی شرط جسم به پکې ټول پټي داسې برقه او داسې عبایا چې هغه د زنانه د سر نه د خپو پورې پټۍ دا اولنی شرط په قرآن کې الله دا خبره کړې ده اے پیغمبره قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته ګوره شروع د پیغمبر د بیبیانو نه وکړه خپلو بیبیانو ته ووایه خپلو لوڼو ته ووایه د مسلمانانو د ښځو ته ووایه چې په ځان دې غټې غټې څادرې راواچوي غټې غټې ولې چې دا جسم پکې ټول پټ شي په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ولا یبدین زینتهن دوی به خپل ډول دا نه راښکاره کوي الا ما ظهر منها مګر چې راښکاره کېږي دا کم ډول دی چې راښکاره کېږي د هغې مبارکې صحابه کرامو سلفو دا تفسیر کړی دی الا ما ظهر منها مطلب دغه دا برقه چې ښکاره ده په دې الله نه نیسي یا سترګې ښکاره کړې ده د لار د معلومولو دپاره په دې باندې الله نه نیسي یا دې زنانه نه څه شی ولیدو غیر اغستو یا په پوړو باندې خطا او غیر ارادي مثلا که لاس ښکاره شو خپه ښکاره شوه په دې باندې الله نه رانیسي سو یو هغه هم دی که نه زموږ په علاقو کې چلیږي او بازارونو کې او نری لوپټه هغه به یې تو کړي او هغه د تشو تم نه رسي یو حجاب دا دی شرط اولنی څه شو ټول بدن به پټي دویم شرط دا دی دا ډېر اهم شرط دا حجاب به په خپل ډول نه وي دا حجاب به ډول او زینت نه وي ګورئ وجه دا ده دا حجاب زنانه د دې دپاره اچوي چې ډول پکې پټ کي نه د دې دپاره چې ښه ډول راښکاره کړي ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم همدا نن سبا چې کومې برقې دي او کوم حجابونه دي د دې دپاره بله برقه پکار ده چې دا ډول پکې پټ شي لکه اوس یو زنانه د برقې اچولې هغې غمي لګېدلي شتي دي چې که نشتي غمي پې لګېدلي اوس بله یو کپړه پکار دی چې په دې له پاسه یې ور واچوي چې دا غمي وله پټ کړي ځکه دا خبره یاده ساتئ چې کومه زنانه دا وایي چې زما هغه برقه خوښه ده چې په کې غمي زما هغه برقه خوښه ده چې هغه داسې هغه داسې داسې پوه شي چې دی بهر دې سړو ته ښایي واضحه ده دا دې خاوند لیدلې ده که نه ده لیدلې ده ښه دا اوس د چا که راځي پروګرام له د خپل کور نه به بل کور ته ځي که نه د کور نه چې دا بل کور ته لاړه هلته به دا د برقه لري کې دننه چې به څنګه کپړې مچولي دي زنانه به وي داسې ده که نه ده اوس د کور نه د کوره پورې چې دا کوم سفر دی په لاره په دې کې څه ضرورت دی چې دا غمو والا او تنګې او لنډې برقې اچوي دغه یو جواب دی چې په دې لاره یې د خلکو ته ښایي زه خو وایم چې یو غټ کمبل دې په ځان راواچوي ولې ځکه چې خاوند خو داسې هم لیدلې ده که دا وي چې هلته به ښځې معیني یو دغه کمبل لرې که ښځې به دې ویني که نه ښځې خو به تا په هر حال باندې ویني او مقصد هم دا دی ته که ځان ښایسته کوې خو یا به یې خاوند ته ښایسته کوې دې ښځې ته موږ وایو یا به یې چا ته ښایسته کوې د نورو زنانو ته او هغه حاصل دی خو په دې منځ کې ته چا ته ځان ښایسته کوې په دې ګاډي کې چې ته روان یې چا ته ځان ښایسته کوې په دې لاره چې ته روان یې لاره او کوڅه کې ته چا ته ځان ښایسته کوې نو چې دا دغه په خپله زینت نه وي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. یو ناشنا حدیث ته زه بیان کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د درې کسانو خو د سره تپوس مکوه. د پیغمبر د حدیث الفاظ امام حاکم د حدیث راوړی او امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی وی د درې کسانو خو د سره تپوس مکوه. یعنی مطلب دا خو داسې تباشیر دي تپوس مکوه. اولنې رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا. یو سړی دی د مسلمانانو د ټولګي نه بغاوت وکړو، مسلمان باچا خبره ونه منله او قشن مړ شو، بیعت یې مات کو. دویم کم یو دی هغه وینځه او هغه مري چې د خپل سید نه تښتېدلی دي او مړه شو. او دریم د دغه کې دی او هغه ښځه چې خاون یې تللی دی بهر ته، خاون یې تللی دی بهر ته، رسول صلی الله علیه وسلم وایي قد کفاها مؤنة الدنیا. غریب وي بهر ته تللی دی لپاره دنیا ګټي، بهر ته تللی دی لپاره څه کوي؟ دنیا ګټي، د دغه حاجتونه پوره کوي. فتبرجت بعده. غریب په مزدورو کې دی او بهر دی د کور نه او د ډول او سینګار کړی دی بهر ګرځي. فلا تسأل عنهم. پیغمبر وایي د دغو تپوس مه کوئ. دا زنانه د چې ښایسته برقې اچي او پړقېدونکي او پلانې ډیزاین د پلان دي دوی چا ته اچي؟ دریم شرط دا دی چې دا حجاب به پیړي نری بنئ، حجاب به پیړي نری بنئ. اوس یو زنانه ده په ځاني ښکلی مثال دی، دقیق یو مثال چې زه په هر ځای کې ذکر کوم تاسو مخې ته به راشي. تقدامات چې لږ ساعت مخکې لوپټه ووي، لاندې بدن خو پرېږده تشو نه لاندې خو بلکل ښکاره دی، خو دې چې په دې سینه باندې راچولی ده او په دې غاړه هغه پکې هم ښکاري. نو کم سے کم داسې کپړه پکار ده چې دننه جسم پکې نه ښکاري. او دې کې ته یو حدیث ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث سیکون فی آخر امتی، زما په امت کې به آخري وخت کې داسې زنانه پیدا کېږي نساء کاسیات عاریات. زنانه به کپړې به اغوستي او لغړې به یې، کپړې به اغوستي لغړې به یې. څه مطلب دی چې کپړې به اچولي خو ښکاري به، نو دا پکې دننه رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په روایت کې سره دام راځي مائلات ممیلات، ځان ته به نارینه راکاږي او په خپله به هم هغوی ته کږي، هغوی به هم راکږی ځان ته او دا به ورته هم کږي. دې دپاره خو لباس داسې اچولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته ننوته خو پرېږده د جنت خوشبو به هم په دې زنانو نه لګي. دا څویم شرط شو. درې څلورم شرط دا دی چې دا لباس د حجاب به تنګ نه وي، دا به تنګ نه وي. یو نیم زنانه والعیاذ بالله داسې برقه اچولي چې د جسم هر اندام وله شمارلی شي، د جسم هر اندام وله شمارلی شي. نو دې ځان پټ کړی دی که ځان یې ښه ښکاره کړی؟ ځان یې ښه ښکاره کړی. او زه د دې زنانه فتنه د ټولو نه تیزوي. دا کمی چې تنګه برقه اچولي یا پړقېدونکې برقې اچولي یا نن سبا هغه بله کپړه ده هغه خویه خویه غونته کپړه هغه برقې اچولي، د دې فتنه د نورو نه هم زوروری. وجه دا دی چې دغه کم چې بیمار دی هغه دا معلومول غواړي چې د دې تورې کپړې نه اخوا به څنګه زنانه وي، دا معلومول غواړي. ښه اوس یو زنانه ده ځوانه جنۍ ښایسته جنۍ غوټه برقه راچولې به دې سر باندې جسم بلکل پټ دی. دغه بیماران ناستې په لاره کې یو جنۍ راروانه مړه لرکه ولې لرکه دوه خبرې دي ځکه وی لرکه. یوه د دې برقې نه او د دې حجاب نه معلومیږي چې کور ډېر دروند دی، نو وروسته راته بیا جاښه جوړېږي. د دې برقې نه معلومیږي چې شاته سړي څه دي ډېر درانه دي، بیا راته وروسته جاښه جوړېږي. دویمه پرېږده ولې ښایست یې نه ښکاري. دا خو کېدای شي بوډۍ بس پکې مړ وي، د نیا په عمر دي راته وي، دا ښایست هغې پټ دی. دا بله روانه ده تنګه برقه او دننه جسم پکې ښکاري ورسره روان، دا پسې ورپسې شو. دوه خبرو د لاسه ورپسې شو. یوه شاته سړونه مه یېرېږه، خیر خیریت دی، هلته چوټي ده، هلته څه ده، د هر څه چوټي شوې ده. که شاته وې دا به داسې نه وی. دویمه چې دا ښځه به ګوره څنګه
دا معلومول غواړي دوی ځکه چې اوس هغه نوی حجاب راوتی دی خوله یې پټه کړي زه ته حیران شم پوزه ښکاري نینګي ښکاري سترګې ښکاري روزې ښکاري تندې ښکاري څه یې پټه کړې ده خوله یې پټه کړې ده جي هغه هم داسې دوه ګوتې په ایښودي نو په خبرو کې ته هغه هم ولیږي الله یې زموږ په معاشرې باندې رحم وکړي دا حالات او جیوي دا زموږ کور ماشاءالله ټول پرده کوي دې ته پرده دا خو ښه فتنه جوړه کړې ده اکثر دې څه شي دا نه ده چې تنګې او لنډې او د هر شی چې ولي او دا هلکان پسې ورپسې یو طرف ته او بل طرف ته او یو طرف ته او بل طرف ته چې دا مخ کاره شي نو کیدای شي بېهوشه شي د الله په دې ځمکه باندې به دا یو بدشکله ښځه خو په دې قیسو یې ځان ښایسته کړی د هلکان پسې روان دي نو څلورم شرط څه شو چې دا کپړې به تنګې نه وي دې کې ته یو ناشنا روایت ذکر کوم اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال یو کپړه راکړه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بل چا هدیه کې ورکړې وه وی پیغمبر ماته وی چې اسامه واله ستا شو وی کپړه ما ویوړه کور کې مې خپلې ښځې له ورکړه چې بیا رالم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې کپړه دې څه کړه ما خو په تا ونه لیده او ما تر درکړی ته بازار راواچي تا څه کړه ما ورته وی چې کسوتها امرأتي ما خپلې ښځې له ورکړه هله وی ځه لاړ شه پسې هغې ته وویل چې لاندې ته ګورې څه واغونده د جسم هډوکې پکې راښکاره نه شه کپړه نری ده ګورې هله وی لاړ شه ورته وویل چې ګورې داسې استعمال نه کړي لاندې ته یو کپړه بله لازم ده ځکه چې کپړه څه ده نری ده دا واضح حدیث دی واضح حدیث دی امام احمد امام بیهقي رحمهم الله دواړو راوړی پنځم شرط دا دی چې په دې به خوشبو نه وي په دې به خوشبو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ابو موسی اشعری رضی الله حدیث دی هر زنانه چې اوته او خوشبو لګول دي لپاره چې به خلکو لګي په لاره کې چې کوم خلک دي فهي زانیه د زناکار ده یو ناشنا روایت ابو هريره رضی الله عنه الناس یو ښځه په هغه باندې چې تېره شو چې تېره شو نو سیلۍ چلېدنه د خوشبو یې راوړه په ده باندې ولګېده کله چې سیلۍ به د خوشبو الوځي دا خوشبو په ده باندې ولګېده چې ولګېد اواز یې ورته وکړو جومات ته روانه وې که جومات ته روانه وه هغه ورته یو جومات ته روانه او وی د جومات ته پاره دې کې څه خوشبو لګولې د مانځه دپاره هغې ورته یو اوس ګوره دې مقصد ته روانه چېرته ده جومات ته خوشبو یې ولې لګولې ده جومات او د مانځه دپاره زه د نن سبا زنانه نه یادومه کوم چې دې دپاره وځي چې په لاره کې سړو ته خوشبو لاړې شي او زه پرې ښایسته ښکاره شم نو هغه ورته ووی لاړه شه واپس دا خوشبو د ځان نه وینځه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده چې هر کله یو زنانه راووته او جومات ته تله او دې خوشبو ولګوله الله د دې نه د هغه وخته پورې مونځ نه قبلوي چې څو پورې کور ته واپس نه یې تلي او دا خوشبو یې نه وینځلي زنانه واپس لاړه خوشبو یې وینځله شپږم شرط دا دی چې دا لباس به د سړو د لباس د حجاب به د سړو د حجاب په شان نه وي ځکه چې هلته پیغمبر لعنت ویلی دی په هغه سړي چې د ښځې د لباس په شان لباس استعمالوي او په هغه ښځه چې د سړو د لباس په شان لباس استعمالوي اووم شرط دا دی چې د حجاب او د کپړه او د لباس به د کافرانو د لباس په شان نه وي ځکه چې شریعت موږ د دې نه منع کړي وو شریعت موږ د دې نه منع کړي وو او دا ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د چا په شان ځان کو قیامت پر ورځ به د هغوی سره راپاسي اتم شرط او دا به اخرنی ذکر کو چې دا به لباس الشهره نه وي لباس الشهره څه ته وایي لباس الشهره په عربي کې دې ته وایي چې دغه وخت د خلکو دا کپړه نه وي نو چې کله پکې دی رواني نو خلک ټول دته ګوري ځکه یو حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر د حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې په دنیا کې د شهرت جامې واغوستې ځان مشهوره قیامت پر ورځ به الله سبحانه وتعالی د ذلت کپړه ور واچوي د ذلت کپړه به ورته ور واچوي والله اعلم